ابې زویه څنګه یې؟ په لاره کې د شپېلۍ چالو کړي ده، څنګه چل دی؟ السلام علیکم. ښه یاره خیر دی، امن دی، وایه که نه؟ ستا شپېلۍ مې واورېده، راتاو شومه، ډېره مزه یې وکړه. ډېر ښه. دا وګوره ملګرو، دا د مصري باندې سیپور کاکا دی چې د ډېر وخت نه مونږ د دې دا شپېلۍ اورو، په دې غرونو په لمنه کې ناست وي، اکثر شپېلۍ غږوي. څنګه یاره ښه یې؟ خیر دی. وغږوه ته. ډېر ښه. څونه وخت نه دا شپېلۍ سره شوق ساتي؟ دا خو مړه ګاله که راوالو بیا. هسې لومبي ځل چې شپېلۍ چالو کړې ده څونه وخت کېږي؟ دله یو 20 کاله به کېږي. 20 کاله به کېږي. نو د شپېلۍ باندې څنګه راوړی دی؟ دا څنګه دا شوق دی رالو؟ دا خو مال مو څارولو. ښه وغږوه دله غوندې وایه په سور کې. ډېر ښه. نور څنګه وخت ساعت ښه تېرېږي؟ ښه یار. تلې لکه خشاک دپاره تبر درشت. ښه. نو مینهوالو، دا سیپور ماما دی، د مصري بانډه کلي سره تعلق ساتي. د دې دا اواز به موږ اکثره اورېدو، د غرونو په لمنه کې به ناستو، شپېلۍ به یې واله. اوس په دې لاره باندې تېرېدو نو اوس راتاو مې کړو او ډېره ښکلې شپېلۍ وایي. دی وایي چې د 20 کالو نه زه لګیا یم دا شپېلۍ غږوم او دې سره شوق لرم. نو څنګه چا سره دې زده کړه کړې ده؟ یوازې ځان ته. ځان ته بس شپېلۍ دې چېرته نه را پیدا کړه او غوان به یې سرول او غږوله به دې. ګوتمه دې ډېره توله ورچولې ده. دا د سرو دا لیکه. ښه دا چېرته وه؟ چشمې. ملګرو ګورئ، که عمر سیوا دی خو بیا هم زړه یې ځوان دی او ماشاءالله په لاسو کې ګوتمه ده. بله ګوتمه وښیه. دا وګورئ، دا کوم قسم قسم ایټمې دي ورسره، دا کومه ګوتمې ورچولې ده. داسې په دې لاس باندې هم د سونې ګوتمه ده، دا لونتې داسې که. ښه. او تبر هم رایشتې و. بله چشمې مچولې دي او دا چپوټ کې دا زونډي ورته لږ وښیه. دې باندې خو د ډېره خواري کړې. دا چا جوړ کړي؟ کراچۍ نه راغلی. کراچۍ نه سپیشل راغلی دی. ښه. نو څه ویل غواړئ کتونکو ته؟ څه ویل غواړئ؟ ستاسو ویډیوګانې خو خلک ټولو مسافرو ته سلام. او زمونږ دا ملګری چې دی نو د ده دا ویډیو د کارونو نه دغه کړي، خلاص کړي بس. د ده دا ویډیو مخکې شیر کړئ، زمونږ کلي چې کوم مسافر چې یې وګوري. او بل دا وایي الله پاک دې د مسافرو په خپل وطن باندې ثواب وکړي او د دې مسافرۍ نه دې الله پاک خلاص کړي چې په خپل وطن کې کار روزګار وي. او ماشاءالله بالپین هم په جیب کې ګرځي. ښه. بالپین خو باغ ته دار ټیم یاره منم دی. ښه پوه شوې چې په دې عمر کې اوسني ځوانان چې وګورې په دې وخت کې نو هغوی نه ساګ سیلې وړي، اکثر ګډ وډي او ویښته هم نه مانګزوي. او ته چې دی نو په دې عمر کې دا د بالپین او ګوتمې او کم قسم چپوټي باندې دی زونډي کړي دي، چشمې ویښتو کې کېرخه خسر کې لکه. ښه. نو صحیح تبر دې هم رایشتې دی او شپېلۍ هم. نو مینهوالو، بس دا سیپور ماما مې راونیو، په لاره کې روانو، شپېلۍ غږوله. دی چې کله هم په لاره تېرېږي نو دا شپېلۍ غږوي.
اواز یې دا اورم خو نن چې نو بس په موقع مې ګیر کړو ستاسو دپاره دغه لوندې ریکارډینګ مې وکړو که ویډیو مو خوښه شوي نو مخکې شیر کړئ او موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان داسې ورته وکړه